د ښادیانو دښته د طبیعت هغه ښکلی منظر چې د پسرلي او کمکي اختر په راتګ سره پرې ډلې ډلې سیلانیان رامات دي. ډېر ښه موسم دی، کوچنی اختر دی. بس اختر هم په دې ښه وخت کې راغی چې پسرلی دی، نو هوا هم ښه هوا ده، سایه هم ښه سبزه سایه ده وروره. بس را سره ملګري دوستان دي، بس راغلي داسې چکر ته د اختر په ورځ. شکر دی، ښه امنیت دی. بس زمونږ د خوا ټوله د افغانستان مجاهدین ولس ته د اختر مبارک وي. خدای وکړي چې ښه خوشحال اختر یې پیل کړی وي. دیگه دمی روزا روز عید است، شکر خدا امنیت است، دیگه مردم بسیار خوش است از دولت ما و بعدا اینجا ما به خاطر تفریح آمدیم. نام خدا امروز از برکت ماه رمضان، از برکت روز عید بسیار هوا خوبش است و مردم هم تفریح آمدن. اینجا همه چیز است، بچه ها میاین، فامیلی میاین، همه که میاین به چکر. د ښادیانو دښتې ته راغلي سیلانیان وایي یو وخت یې ارمان درلوده چې دغسې اخترونه ولمانځي، خو اوس چې وخت راغلی امنیت دی، ارامي ده، نو ښه په خوند اخترونه لمانځي او ډېر خوشحاله یو، ډېر خوښ یو چې الحمدلله د امن په فضا کې ټول هیوادوال په خوښۍ او په خوشحالۍ سره دلته راغلي او په ګډه باندې دا خوشحالي لمانځو. شکر دی الحمدلله. یعنی نظر در تیرو اخترونو څخه د اوس اخترونه ډېر ښه په خوشحالۍ، په امنیت، په قرارۍ ښه تېرېږي. شکر دی. د ښادیانو دښتې ته راغلي سیلانیان وایي دغه دښته د چکر، تفریح او سیاحت لپاره ډېره خوندوره ده، خو یو شمېر غوښتنې لري چې باید په دغه سیمه کې پانګونه وسي، هوټل، پارکینګ او داسې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ شي تر څو دوی له خپل چکر نه په سمه توګه خوند واخلي. سړکونه پر مهال موږ راغلو، موټر مو هغه بغل کې درولی دی، نو یو خو لاره خرابه ده، یو مو سړکونه ورته پاخه کې، بل داسې یو تفریح ځای دپاره یو دوکانونه اوسېږي لکه موږ چې په پغمان کې لرو، په کرغه کې لرو، داسې تجارانو څخه خواهش کېږي چې دلته کې راسي او خپل پانګونه دلته کې وکړي تر څو سوپر مارکت یوازې کې لکه شیریه خانه شي، برگر خانه شي، داسې نور وسایل شل. از دولت میخوایم اینجا رستوران درست کنه، دیگه مغازه درست کنه، مردم اینجا بیاید تفریح جای به خاطر تفریح جای چیزا را کلا خریداری کنن و چیزی خوراک فروشی بیاین اینجا آماده باشن. و دکانونه نشته، هوټل نشته ده، که څه هم داسې خلکو چا په زرنج کې چا په چي کې دکان راوړی ده، خو دا کفایت نه کوي. په کار د دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته ښاروالۍ څخه د فواید عامې د ریاست څخه چې سړک جوړ کړي، همدارنګه دلته سطل زبالې ولګوي. مزار شریف ښار ته په 100 کیلومترۍ کې د ښادیانو دښته نه یوازې د پسرلي په موسم کې بلکې په اوړي، مني او ژمي کې هم د سیلانیانو کوربه وي. دغلته راغلي سیلانیان وایي که په دغه سیمه کې د میلو د اړتیا وړ ځایونه او هغه اسانتیاوې چې باید په یو میله ځای کې برابر شي، چمتو شي، نه یوازې د بلخ بلکې د هېواد د ټولو ولایتونو سیلانیان به پر دغه سیمې رامات شي.